حمدالله محب ویلي چې امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه په وتلو کې بیړه وکړه. د کابل ادارې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له CBS تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې امریکا له افغانستان څخه په وتلو کې انتهایی بیړه وکړه. محب همدارا زیاته کړې دوی په تمه او دا یې غوره بلله چې امریکایي ځواکونه له څو نورو کلونو وروسته له افغانستان څخه وتلي وای. د نوموړي په وینا ښایي هغه مهال افغان ځواکونو ټولې هغه اړتیاوې چې اړتیا یې ورته درلوده پوره کړې وای او د بهرنیو ځواکونو تشه بنه احساس کېده. محب له هغه وروسته دا اندېښنه ښیي چې ډاکټر غني څه وخت وړاندې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته ویلي و چې د له امریکا غوښتي و څو خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي.